بسم الله الرحمن الرحیم. په دې هیله چې صحتمند اوسئ دوستانو، موږ تاسو ته یوه ورځ درس په ورډ پروګرام کې راغلو، پکچرونه هم ټول خلاص کړو او پوسټ چې څنګه یو عکس راوړو د څه لپاره راوړو او څه تنظیمات تغییرات پکې راوړو. نن راځو له خیره سره شیپس وایو. شیپ دوستانو موږ تاسو سره سده جوړ شوي اشکال دي په کمپیوټر کې چې د دې اشکالو څخه موږ تاسو په مختلفو اهدافو استفاده کوو. یو هدف دا ده چې موږ تاسو د ډیزاینینګ لپاره استفاده کوو. مثلا غواړو سرټیفیکیټ ډیزاین کو یا د کتاب پوښ ډیزاین کو. دا ټول شیان چې تاسو ګورئ په دې سره کېږي. یا مثلا تاسو کوم کتاب لیدلی چې په منځ کې ښه ښایسته ښایسته ډیزاینونه وي، هغه ډیزاینونو څخه موږ تاسو له دې څخه کار اخلو. نو زیات ځایونه کې موږ تاسو له دې څخه کار اخلو او استفاده کوو. مثلا که زه دلته لاړ شم وګورو څنګه ما سره کوم کتابونه دي، په دغه کتابونو کې درته وښیم څنګه مثلا له دې څخه استفاده سوی ده. داسې یو کتاب چې مثلا ریاضیکي کتابونه که تاسو لیدلي ډېر زیات په هغه کې استعمالیږي. اوس دغه کتاب پوښ څه ده، له همدغه شپ نه جوړ سوی ده. یو شپ دا ده، یو دغه ده، خلاص. نو دا موږ تاسو له شپونو نه جوړوو. یا مثلا که دلته زه لاړ شم دا بل کتاب وګورم، دا نه لري داسې خاص پوښ. داسې ښه پوښونه او شیان چې تاسو وینئ کولی شئ تاسو استفاده کوئ. دا آی ډي کارتونه چې دې ډیزاین کوو، دا ډېر شیان پکې کولی شو. هر شی چې مخې ته دې راځي او ډیزاینینګ په اړه غږیږي، ګرافیکي هغه لري، ټول په ورډ پروګرام کې موږ تاسو د شپونو له طریقه کولی شو. دوستانو شپونه موږ تاسو سره لاینز دي، ریکټنګلز دي، بیسیک شیپس دي، ایروز دي، اکویشن شیپس دي، فلو چارت دي، همداسې سټارز اینډ بنرز دي و کلاودز دي. دا موږ تاسو سره هغه جوړ شوي شیپونه دي چې له مخکې نه جوړ ده او کولی شو موږ تاسو له دې څخه کار واخلو. خو موږ تاسو کولی شو چې خپله هم پکې یو شپ استفاده وکړو. ښه، اوس څنګه مطلب؟ زه غواړم له دغه شپونو نه دغه د زړه هغه شکل زما خوښ سو. په دې باندې یو ځل کلیک وکړه. اوس ګور علامت شي ته واوښت جمع ته. اوس راسه دلته بیا هم کلیک وکړه او کش یې کړه. هماغه شکل ته ته څه کېږي، یو ځل باندې یو دفعه رسم کولی شي. بیا مثلا بل شکل دې خوښ سو، دا ځل زه مثلا ته ورته وایې چې ما ته هغه وریځ رسم کړه. دا دې وریځ صحیح شو. همداسې د بل شکل خوښ سو، دلته لاړ شه ورته یې وروره ما ته یو مثلث رسم کړه. دغه دی، دا دی مثلث. صحیح شو، دا رسم کړي. ګوره که زه دلته د باندې کرسر کلیک کوم دلته شی نسته، خو که په شپ باندې کلیک کوم دلته څه شی راغی، شپ فارمات په نوم. لکه ټیبل کې چې دوه دانې راتلل، په پکچر کې څه لکه راتلل، اوس دلته هم موږ تاسو فارمات لرو. نو که یې تاسو په یاد وي فارمات ما تاسو ته دلته په دغه ځای کې تشریح کړی و، ویلی مې و چې ظاهري شکل د خپل یو ګرافیکي شکل تبدیلول دې ته څه وایو، فارمات وایو. نو دغه راځو رنګ یې ته چند تبدیل کړه، پکې غټ وړوکی که دغه کارونه موږ تاسو په دې کې کوو. که پکچرونه هم ښه صحیح زده کړي، تقریبا زیاتره کار د دې هم هماغسې ده. اوس زه غواړم څه دا غټ یا وړوکی کړم. څه کار کوم؟ راځم له دغه کونج نه یې اخلم، داسې وړوکی کوم یا غټ کوم یې. صحیح شو. او که له یو څنګ نه غواړئ بیا دغسې کولی شئ چې تاسو غټ یا وړوکی کړئ. نظر ستاسو ضرورت څومره کولی شئ له دې څخه کار اخیستلی شي. ښه، نو زه تاسو ته له دغه کوم ګروپونه چې موږ تاسو ویلې له هغوی څخه یو څو دانې زه تشریح کوم، یو څو دانې تاسو بیا ځان سره کار وکړئ، حتما پکې تمرین وکړئ، ځکه په تمرین سره ښه زده کېږي. که تمرین ونه کوئ بیا همداسې درنه هېرېږي. دوستانو دغه ریسنټلی یوز شیپس، دغه دوه قطار څه دي، دا هغه شپونه دي چې ما په آخر کې استعمال کړي دي. که تاسو فکر سوی مخکې ما زړه رسم کړه که نه، او وریځ مې رسم وکړه که نه، اوس دلته راغی. که زه راشم له دې ځای نه دغه لمر واخلم او رسم یې کړم، هلته چې راشم ګوره د لمر هم دلته اضافه شوی ده. نو دا دې پسې نه ګرځو، راځو له لاین نه شروع کوو. دوستانو لاین موږ تاسو خط ته وایو په پښتو کې. نو زه وایم چې داسې یو خط دې ما سره وي. خطونه موږ تاسو چې کله استعمالوو، زیاتره موږ تاسو خطونه هغه وخت استعمالوو چې عنوان ورکوو د عنوان لاندې. یا مثلا که د تاسو په یاد ما یو دفعه تاسو ته ویلي وو چې تاسو کولی شئ دلته دا منفي علامه ده که نه، حداقل 3 ځلې پرس کړئ، کمې انټر یې کوئ، تاسو ته یو خط راځي. او که مساوي حداقل 3 ځلې هغه کوئ، بیا دغسې لږ ډبل خط راځي.
همداسې تاسو کولی شئ او که د هغې انتخاب کوئ ستوری هم انټر کوئ دغسې خطونه تاسو ته راځي خو داسې دی ایډیټیبل نه دی چی نه دی ایډیټیبل یعنی تغییر نشو ورکولی څه دا زه کته او پورته ویسم جنجال ده صحیح شو بیا هغسې ده موږ تاسو سره ډېر راحت ده داسې راسه دا انتخاب کړه څه انتخاب دی که کش کړه تر کوم ځای پورې غواړې تر دغه ځای پورې غواړې صحیح شو داسې رسمې کړه خو اوس دا خو کوږ سو دا زه څه رقم سیده کړم یو لاره یې خو داسې له دغه ځای نه راواخله دغسې پورته او کته ویسه څه تر څو سیده سي خو بل آسان لاره چې ده آسان لاره دا ده وروره چې ته راغلی کله دا د انتخاب کړم له کیبورډ څخه شفت پرس ونیسه چې شی دا شفت ده که نه نو دا به پرس نیسي دا د کله پرس ونیول اوس تاسو پرس هغه کوئ که کته یې راوړئ ګوره نه راځي مستقیم رسم کېږي او که همداسې راځئ د پورته له خوا هم شفت پرس ونیسئ منظم یو رنګ راځي او که هر رقم یې رسم کوئ تا ته به منظم یو شکل کې راځي تاسو دغسې کولی شئ چې دا څه شی کوئ دغسې منظم رسم کوئ نو دا زموږ تاسو سره لاین بل څه شی ده ارو ده ارو چې ته وایي تیر ته هغسې دا موږ تاسو سره څه شی ده تیر شو وینئ خو که زه غواړم شکل سایز یې لږ غټ سي دلته شپ فارمات ته لاړ شه دلته شپ آوټلاین ته لاړ شه دلته وید یې څه کړه لږ غټ کړه صحیح شو انشاءالله دا وروسته درته تشریح کوم یو ځل د هغه خلاص شي دا لاینونه دا شو شپونه او دا هم نور شکلونه دي ګوره هر رقم چې ته غواړې له دې ځای نه انتخاب که رسم که دوه سره غواړې یو سره غواړې د ډیزاینونو لپاره تاسو که هغه لیدلی وي دا چارټونه او شیان څه جوړېږي په هغه ځایونو کې زیاتره تاسو کولی شئ له دې څخه کار واخلئ او استفاده وکړئ خو زه غواړم په دغه شپونو کې ما سره داسې شپ څه زه غواړم دلته نشته مثلا یو شپ زه غواړم جوړ کړم دلته نشته مثلا څه رقم شپ دغه ته راشه دې ته څه وایي وایي دې ته وایي کنیکټور کنیکټور مین یو شپ له بل شپ سره درته هغه کوي وصل کوي څه رقم مثلا دلته راشه زه یو دانه ریکټینګل رسم کوم او لاندې راځم دلته ورته بل یو دانه رسم کوم نو هغه څه شی سو ما سره کنیکټور سو یعنی دا یې له دې سره وصل کړه د دې لپاره کولی شي استفاده کوم مستقیم لاین هم کولی شي خو دا مثلا هغه ځای ته ډېر زیات وي هغسې وختونو کې استفاده کوو بل شی لرو بل د کنیکټور څخه بل موږ تاسو کنیکټور کرو ارو لرو دا تیر غوندې مثلا داسې رسم که دلته یو شی یو دانه رسم راوړه دلته بل شی راوړه چې دې سره ربط ورکړي نو دا موږ تاسو سره داسې کنیکټینګ لپاره استفاده کیږي خو مهمې څه اوس مې درته تشریح کول دا ده کرو هم همداسې موږ تاسو سره شی ده شکل ده یو کلیک دلته وکړه یو کلیک دلته وکړه یو کلیک دلته وکړه یو کلیک دلته ګوره په خپله زړه شکل جوړ کړه که نه داسې شکل آیا شته نشته که نه نو دلته کلیک وکړه دا شکل څه شو جوړ هر رقم شکل چې تاسو غواړئ کولی شئ چې تاسو جوړ کړئ او ورڅخه کار واخلئ نظر خپل ضرورت ده هغه کرو ده بلې څه ده موږ تاسو سره څه ده فری فارم ده فری فارم یعنې په خپله زړه ګوره هر رقم چې د زړې رسم یې کړه دا یې وصل کړه او دغه شی جوړ شو صحیح شو دا هم کولی شئ استفاده کړئ یا مثلا زه ورته وایم نه دا مې په کار نه ده بل شی لرم فری فارم سکریبل لرو دا ده څنګه شو دا بیا قاله و پنسل غوندې ګوره وصل نشو دا خالی پاتې شو که دغه ځای وصل کو بیرته سره جوړیږي وصل نشو که وصل کو بیا هغه موږ تاسو سره استفاده کیږي صحیح شو دا په خپله زړه کولی شو بل موږ تاسو سره څه ده ریکټینګلز دي دلته راشه دا موږ تاسو سره مستطیل شکل ده صحیح شو هر شکل چې دې تا خوښ هغه د واخله استفاده ورنه وکړه بل موږ تاسو سره څه دي بل د دې څخه ریکټینګل دی خو راونډډ کارنرز دی څه رقم مطلب اوس د دې دا کنجونه ګورئ راونډ دی د دې نه ده صحیح شو نو که دا غواړئ کم یا زیات کې دغه زیړ ټکی باندې کلک کړه داسې کش یې کړه صحیح شو زیات شو یا یې بیرته پورته ویسه کم کېږي صحیح شو خپله زړه هر څومره دی چې ضرورت وي خو دا نشو کولی دا هماغه یو رقم کې ده بل شی لرو بل موږ تاسو دلته دا نورانوایی دی تاسو هر یو استفاده تاسو ته اوس تشریح کوم خو ډېر وخت نیسي نو دا تاسو کار وکړئ دغه ځایونه هم کولی شئ چې تاسو خپله زړه کم یا زیات یې کړئ چې څومره په کار وي نو دا تاسو
په نورو کې تاسو کار وکړئ ورڅخه کار واخلئ. ښه یو سوال اوس که زه غواړم یو هغه جوړ کړم مربع صحیح ده چې یعنې چارکنج منظم وي هغسې رقم جوړولی شم خو یو لاره خو دا ده چې دلته راسه دا انتخاب کړم دغسې وګوره چې کومه کله داسې سترګې برابره شي اسټاپ یې کړ ته دغه اوس مربع ده اما دلته ګوره 2.1 2.9 یعنې مربع نه ده منظم نه ده. نو د دې لپاره چې مربع رسم کو موږ تاسو یعنې پرفیکټلی دلته راسه شکل د انتخاب که شفت پرس ونیسه بیا هم شفت به پرس نیسي چې کله د شفت پرس ونیول اوس ګوره 3.7 3.7 صحیح شو. نو کله چې غواړې چې پرفیکټ یو شکل رسم کړئ چې وړوکی غټ نسي درنه اما شفت به ورسره پرس نیسي چې دا هم هغې اوږدوالی یو شی هم لنډوالی ټولې یو شکل کېږي. داسې ده. نو دغه ټول شپونه دي وروره رقم شپونه دي دا موږ تاسو سره شی ده دایره ده شفت که پرس نیسي منظمه دایره راځي او که پرس یې نه نیسي بیا څه شی کېږي ګډوډ جوړېږي هر رقم چې دي تا زړېږي خو که شفت پرس نیسي بیا څه شی کېږي منظم کېږي. نو دا نورې تاسو ځان سره امتحان کوئ چې څه رقم شکلونه دي ډېر شیان دي پکې تاسو کولی شئ له دې څخه کار واخلئ او استفاده وکړئ. دلته موږ تاسو سره عروض دي یعنې شکلونه دي موږ تاسو دې ته وایو چې ارو یا تیر کولی شئ تاسو ډېر ځایونو کې له دې څخه کار واخلئ او استفاده کړئ. دا اکویشن شکلونه دي د ضرب او د تقسیم او د دغسې شکلونه دي تاسو کولی شئ دا هم استفاده وکړئ او ورنه کار واخلئ او استفاده وکړئ. شکل یې کولی شئ تغییر هم ورکړئ نور په خپله زړه کولی شئ تاسو ورڅخه استفاده وکړئ. دلته لاندې نور دا ټول موږ تاسو سره شکلونه دي هر شکل چې د تاسو خوښوي د بیرغ شکل ده مثلا دا موږ تاسو سره په سرټیفیکیټ او دا شیانو کې زیاتره وخت په درد خوري تاسو کولی شئ چې له دې څخه څه شی وکړئ کار واخلئ او استفاده وکړئ نظر خپل ضرورت ده. انشاءالله پروجیکټونو چې پکې کار وکړو دا ډېر زیات استفاده کېږي. نو دا ټول موږ تاسو سره څه دي شکلونه دي. ښه ورور په دومره پوه شوئ. اوس راځو لږ په تنظیماتو باندې وغږېږو بیا به نن لپاره بس وي. زه به لاړ شم دلته یو شپ رسم کړم یو شپ مې رسم کړ شپ فارمټ ته لاړم صحیح شو. په شپ فارمټ کې دلته کوم باکس ده بیا هم هماغه شپونه دي خلاص کې ټول هماغه شپونه دي یعنې راشه له دې ځای نه هم واخله رسم کړه یعنې اړتیا نشته ساز لینزر ته لاړ شي بیا دلته راشي نو نږدې دلته ټول دلته څه دي موجود دي. یو بل شی هم دلته اضافه شته دغلته دې ته ټکس باکس وایي چې دا له خیره سره انزډ کې دغلته یې موږ تاسو وایو خو راشه اوس چې دلته راغلی ده دلته هم بیا درته لږ تشریح کړم. ټکس باکس دوستانو موږ تاسو هغه وخت استعمالوو چې غواړو په دې کې ټکسټ ولیکو لیکنه وکړو صحیح شو. د دې لپاره موږ تاسو له ټکس باکس څخه استفاده کوو. دا چې څه فرقونه لري او څه کاروبار کوي له شپ سره انشاءالله بیا به په تفصیل سره درته به کار وکړو. اوس یې همداسې پرېږدو. ښه بیا شپ فارمټ ته ځو دا صحیح شو دا خو شپونه شو. دلته څه شی لرو دلته لومړنی اپشن د چینج شیپ ده. چینج شیپ څه کار کوي مثلا ما دلته یو شپ ځان ته رسم کړم صحیح شو. زه به لاړ شم دلته ما سره یو شپ په کار ده دومره په اندازه شپ به پرېږدي دومره یو څوک دی وایي ورور ایسته که د قلب د زړه لرې که د دې په اندازه او د نه مربع راته رسم وکړم. اوس چې زه ځم د دې ځای نه مربع انتخابوم او دلته راځم په دې باندې چې د دې په اندازه یې جوړ کړم او وړوکی شو غټ شو ډېر جنجال ده. نو راسه قاعده انتخاب که دا د چې انتخاب که دلته لاړ شه دلته ورته چینج شیپ همدا شپ چې شته واړوه مربع ته دغه په دې کلیک وکړه د هماغه په شکل مربع صحیح شو په اسانۍ سره. یا دا شکل د ډېر خوښېږي ورته همدغومره اندازه د دې په اندازه ماته دا ستوری ته واړوه دغه د ستوری درته شو اندازه یې فرق نه کوي. بل اپشن یې څه ده موږ تاسو سره مهمترین اپشن ده زیات په کار کېږي او زیات موږ تاسو له دې څخه کار اخلو په پروجیکټونو کې انشاءالله زه درته کار وکړم زیات استفاده کېږي. مثلا زه غواړم چې دغه شی یو هغه جوړ کړم سرټیفیکیټونه تاسو لیدلي دي په تقدیرنامې که نه په دغه تقدیرنامو کې تاسو داسې شکلونه لیدلي دي چې هغه مثلا دغسې شکل شاید داسې هم تاسو لیدلی صحیح ده داسې یو شپ ده که نه
یا مثلا شاید تاسو داسې یو شکل لیدلی اوس دا ځای رنګ ده اوس دغه رنګ خو په هغه کې نشته په شپونو کې موږ تاسو داسې شپ خو نه لرو نو موږ تاسو مجبور یو چې له یو شپ نه داسې شی جوړ کړو صحیح ده یو شپ نه شپ دلخوا جوړ کړو یو لاره خو څنګه وم چې موږ تاسو دلته تلو انځر ته دلته او دلته هم له دې څخه په خپله زړه یو شپ جوړول که نه یو لاره خو دا و خو بله لاره یې دا ده چې موږ تاسو راشو د جوړ سوي شپونو څخه یو بل شپ جوړ کړو څنګه مثلا زه راځم دا بیرته پاکوم او زه دلته ځم انځر ته چې لاړم دلته به زه ریکټینګل انتخاب کړم مثلا زه غواړم چې د دغه صفحې دغه برخه یو ډیزاین نو زه دلته ځم دا انتخابوم دا سایز هم لږ غټ کوم دغسې صحیح شو دا مې انتخاب کړو اوس دلته ځم ورته وایم ایډیټ پوینټس صحیح شو چې کله مې دا انتخاب کړو ګوره یو پوینټ دلته راغی یو دا راغی زه دا رااخلم دا لږ د باندې وړم او دا اخلم دغسې درنه وړم صحیح شو پې کلک کوو بېرته صحیح ده څنګه یو ښایسته ډیزاین راغی صحیح شو داسې زیات نور ډیزاینونه پکې کولی شو زیات نور کارونه پکې کولی شو چې انشاءالله له خیر سره دا د سرټیفیکټ او دا شیانو هغه زده کړو ډیزاینونه له دې څخه زیات کار اخلو موږ تاسو زیات کارونه په دې کې کوو چې څنګه کولی شو موږ تاسو له دې څخه استفاده وکړو او تغییرات پکې راوړو مثلا ګوره داسې شکل هر رقم شکل چې وغواړئ له دې څخه کولی شئ نو دا موږ تاسو دوستانو د نن ورځې د شپونو معرفي او کورنۍ دنده دا مو کورنۍ دنده دا اسان شی جوړ کړئ 3 دانې شپونه دلته دي 3 دانې دلته دي یو خط استفاده سوی دا هم یو بل شپ ده دا هم شپ ده دا ټول اسان دي نو دغه یو شی جوړ کړئ صحیح ده انشاءالله نو دا زموږ تاسو د نن ورځې درس سوال پوښتنه شته کولی شئ پوښتنه دا شپ باندې خو نو دغه نه کېږي لیکایي نه کېږي کېږي هر شی کېږي